د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د هیواد تر ټولو ستر تحصیلي مرکز د کابل پوهنتون چې وخت ناوخت په اړه د عامه ذهنیتونو د تخریب هڅه کیږي. د کابل پوهنتون په 1411 هجري شمسي کال ایجاد او اوس په 22 پوهنځیو کې 109 بیلابېلې څانګې لري چې د شاوخوا 600 استادانو له لوري تدریسي چارې پر مخ روانې دي. د کابل پوهنتون د استادانو چارو امیر وایي چې د وخت د غوښتنو په اساس یو شمېر استادان بهر ته د دکتورا او ماسترۍ برنامو ته د تخصصي لوړو زده کړو او ظرفیت لوړونې په موخه تللي چې یو شمېر یې د زده کړو له بشپړېدو وروسته هیواد ته راستانه او د معمول مطابق خپلو درسونو ته دوام ورکوي. یک تعداد استادایی که بعد از تحول نسبتی که رفتن به خارج جای از او دوباره پر شده، کاور شده و همچنان در پلان استراتژیک یا پلان ظرفیت سازی پوهنتون کابل که ما تقریبا 2 برنامه دکترا را فعلا پیشنهاد دادیم در وزارت تحصیلات عالی و 5 برنامه ماستری هم به وزارت تحصیلات عالی که تازه ایجاد میشه. البته این ظرفیتی است که در پوهنتون کابل موجود است و برای ایجاد از پوهنتون کابل تلاش میکنه تا اینکه جوانای ما در مقطع‌های بالای تحصیلی دست پیدا بکنه. هیچ نوع محدودیت برای استادا وجود نداره و حتی مکلفیت‌های درسی که استادا مطابق لوایح و طرز العمل‌های وزارت تحصیلات عالی است، مکلفیت‌های درسیشان پر است و احساس کمبودی در جریان تدریس دیده نمیشه. همچنان در حدود بالاتر از 100 نفر از استادای ما در مقطع دکترا و ماستری در پوهنتون‌های منطقه و فرامنطقه مصروف تدریس هستند که در حدود بالاتر از 30 نفر از در دوره لیسانس است و متوقع در بخش دکترا تدریس میکنه. د پوهنتون استادان په دې باور دي چې د هیواد سرمایه پرې مصرف شوي او باید چې په هر ډول حالاتو کې د هیوادوالو ترڅنګ ودرېږي. د کابل پوهنتون هغه استادان چې تازه یې بهر هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره لار پیدا کړې وایي. زه او ان شاء الله ټول د کابل پوهنتون او د افغانستان د پوهنتونونو استادان د خپلې تحصیلي دورې تر تکمیل وروسته هیواد ته راستنیږو. دا مو وعده ده چې ان شاء الله په هیواد کې به خدمت کوو. د پوهنتون د استادانو دنده تدریس، په پوهنتون کې تحقیق او د دې وطن ځوانانو ته خدمت کول دي چې په دې دنده باندې که چېرته په هیواد کې شرایط سخت شي، آسان شي، د استادانو معاشونه لوړ شي او یا ټیټ شي، په هر ډول شرایطو کې نه تنها د مونږه بلکې د ټولو هیوادوالو مکلفیت جوړیږي چې هیواد ته صادقانه خدمت وکړي. له یوې خوا که بهر ته استادان د زده کړو په موخه سفر کوي، خو یو شمېر یې چې تازه یې زده کړې پای ته رسیدلي او بیرته هیواد ته راستانه شوي وایي. سید صمیم مظفری هستم، یکی از استادای پنجره روانشناسی که در جریان تحول به بیرون از افغانستان رفته بودم و دوباره برگشتم و فعلا من حیث استاد دوباره به وظیفه آمدیم و بدون کدام مشکل دوباره تقرر حاصل کردم و به وظیفه خود ادامه دادم. په بهر کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د راستنه شویو استادانو ترڅنګ د کابل پوهنتون برحال استادان هم په دې باور دي چې د دوی مسؤلیت تدریس، څېړنه او د محصلینو روزنه ده او وایي چې په هر ډول حالت کې به د هیواد د ځوانانو روزنه کوي. ما طبق معمول و طبق جریان همه روزه درس‌ها به شکل درست و به شکل اساسی پیش می‌رود. مشکلاتی در دروس وجود ندارد. درس‌ها به شکل درست و منظم پیش می‌رود. صنفان به شکل بسیار عادی جریان داره. ان شاء الله بسیار درس‌ها هم بسیار هنوز قوی‌تر از سالات گذشته ما پیش بردیم. ان شاء الله امید عزیزم که آبادی کشور، انکشاف کشور بیشترش سریع پیدا کنن و پروسه نزی که به یک مرحله بسیار قوی قدرتمند برسیم که از لحاظ کیفیت تحصیلات عالی و درجه اعلی برسیم. این هدف نهایی ماست. د کابل پوهنتون محصلینو هم د استادانو د علمي کچې لوړوالي په اړه خوښي ښیي او د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو د هغو پریکړو هرکلی کوي چې د استادانو معاشات یې لوړ کړل او د دکتورا او ماسترۍ پروګرامونه ورته برابروي. دغه محصلین وایي که استادان یې د لوړو تخصصي زده کړو په موخه بهر هیوادونو ته معرفي کیږي هم، خو د دوی تدریسي بهیر په نورمال ډول روان دی او تر اوسه په دې برخه کې د استادانو له کمښت سره نه دي مخ شوي. الحمدلله همه روزه درسای ما به شکل منظم پیش میره. تمام کردیت ما استادا حاضر میشه و در دانشکده تمام نیازمندی هایی که برای محصلین نیاز است مثل استودیو است، کتابخانه است و تمام امکانات
وجود داره و هیچ مشکل درسی درست خود نداریم. از سالهای قبلی که در امسال و سال پیش تمام لابراتوارهای ما فعال است، درس‌های ما جریان داره، به شکل عادی و نرمال وجود داره و تمام استادای ما پوره است الحمدلله. د استادان نه موږ ډېر خوشحاله یو، په ډېره ښه شیوه باندې موږ ته تدریس کا، او بل موږ ټول کریډټونه نه کریډټ درس لرو، انشاءالله په هېڅ کوم کریډټ کوم هغه نه لرو، استادان هم پوره دي، انشاءالله په ډېره ښه شیوه باندې موږ ته تدریس راکوي. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین وایي چې هیواد مو په علمي برخو کې دکتوران او ماسټران لري چې د تیر حکومت له لوري ورسره د مور او میرې چلند شوی چې دغه چارې دوی زړه ماتي کړي، خو وایي بیا هم دوی ورسره په اړیکه کې دي او په دې هڅه کې دي چې هیواد د بچیانو خدمت ته راضي کړي. کابل پوهنتون چې د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد د نورو پوهنتونونو ترڅنګ هرې برخې ته ځانګړې پاملرنه شوې. د زراعت پوهنځي رئیس یې د فعالیتونو زیاتوالي په اړه وایي. لله الحمد استادانو ستونزه په کامل شکل باندې رفع ده. حتی په ځینو څانګو کې د ډیرو استادانو د موجودیت له کبله موږ اوس نوې څانګې پیشنهاد کړي چې انشاءالله د عالی شورا لخوا به منظورې سي. د موږ د محصلینو عملي کارونه د نورو کلونو په پرتله باندې په ډیر شدت سره روان دي. د موږ محصلین چونکې زراعت یو عملي برخه ده، روزانه دوی 2 ساعته 3 ساعته دوی په تحقیقاتي فارم کې مصروفه دي او الحمدلله د استادانو کمبود نه لرو. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو مرستیال هم وایي چې د خپل مسؤلیت له مخې د محصلینو ترڅنګ ولاړ وي او تل د دې هڅه کوي چې ستونزو ته یې په وخت رسیدنه وشي. 3 برنامې لرو چې د شبانه برنامه ده، د روزانه برنامه ده او د ماسترۍ برنامه ده، چې برحاله موږ په روزانه برنامه کې 1,184 محصلین چې دی په زده کړو بوخت دي. همدغه رنګې په شبانه برنامه کې چې دی 2,428 محصلین چې دی په مجموعي طور باندې د شبانه په برنامه کې چې دی په زده کړو باندې بوخت دي. ورسره په ماسترۍ کې موږ 600 تنه محصلین لرو چې د ماسترۍ په بخش کې چې دی په زده کړو باندې بوخت دی، خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او مخ په وړاندې ځي. نو په ټولو بخشونو کې الحمدلله د کابل پوهنتون چې دی خپل دندې او خپل چارې په نورمال شکل باندې مخکې بوزي، هیڅ قسم مشکل، هیڅ ډول مشکل وجود نه لري. زه په خپل د محصلانو چارو معاون د لندن اکثر وخت د محصلینو سره لیدونه کوم، محصلین ګورم، د محصلینو سره ملاقات کوم، چې لا تر اوسه پورې زه د داسې مشکلاتو سره شته نه مخ شوی چې ما ته محصل ویلی او محصل هغه مشکل ولري او زه ورته چې دی ورحل کړم. بس خپله روزمره اکټیویټیز او کوم ستراتیژیک کارونه چې دی هغه په مخ بوځو. بهر ته د زده کړو په موخه د استادانو د تګ راتګ خبره په داسې حال کې کیږي چې دغه وزارت د بهرنیو اړیکو بورسونو د تنظیم ریاست ته بهر کې په زده کړو د بوختو استادانو سمستروار راپورونه راځي چې د همدغو راپورونو په اساس مالی امتیازات او معاشونه اجرا کیږي. د کابل پوهنتون محصلین او مسؤلین وایي چې په تدریسي چارو کې د استادانو د کمښت ستونزه نه لري او ورځنی درسي چارې په نورمال ډول پر مخ روانې دي.